د ژوند ته غرونه غرونه او سله ساته سړیه په وینو وینو شونډو د ټپه ساته سړیه او کامونه د سپږمۍ په لور سفر کوي روان دي ته هغسې ټوپک ته جنګ مورچه ساته سړیه. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن را سره په پروګرام کې جاوید شاه درمان صاحب دی او د هغه نه به خواږه خواږه شعرونه اورو. او اول خو په پروګرام کې مونږ جاوید شاه درمان صاحب ته په خیرالې او مننه یې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشه یارانو، سلامونه مې ومنئ او مننه مطلب چې ماله مو موقع راکړه د خپلو مینوال ته مخامخ کړم. دې کې به ځینې ملګري وي مونږ به پېژني، ځینې به وي یا نه پېژني. نو ستاسو په وساطت په دغه ملګري مونږ وپېژني او دغه شعرونه تاسو ټولو ته ډالۍ وي چې ځکه په اور باندې قدم اخلمه خو ستا په لور باندې قدم اخلمه په تشو کېږدمه لاسونه پاسم د زړه په زور باندې قدم اخلمه او تمامه شپه پکې ماتم شوی دی، زما د زړه په کور کې غم شوی دی. ای غنم رنګه مانه لرې ګرځه، دا ټول فساد خو په غنم شوی دی. او زهر که د ریل ګاډي پاټلۍ ښه ده، کومه طریقه د خودکشۍ ښه ده. ستاسو د پکې باره کې څه خیال دی؟ وزن له صادر او که رسۍ ښه ده. ووایه وایزه د عشق ته بلا دم او که د سور کاغذ ګولۍ ښه ده. کم از کم د مخ د ګاونډۍ خو ده، ما نه ستا د غوږ د غوالۍ ښه ده. او تګې څه بندیز او سرحد نه لري انسان ستا نه خو مرغۍ ښه ده. نه به کوي خلک به عبرت اخلي، دا د محبت کیسه ژوندۍ ښه ده. خدایه چې شتمن پسې راوګرځي، خدایه د غربت له منصورۍ ښه ده. ته مې ټول جهان کې غوره کړی وې، تا پسې درمانه مې جبۍ ښه ده. او چې درنه وغواړم زړه مثال خبره کوم، چې درنه وغواړم زړه مثال خبره کوم، ردی عمل به دې وي څه مثال خبره کوم. زما په نوم باندې منکره شه خو څه به کوې، که رابهیږي دې رانجه مثال خبره کوم. او د لاس په نښو به مې اور پورې کوي او که نه ستا چې وي بل سره واده مثال خبره کوم. د لاس په نښو به مې اور پورې کوي او که نه ستا چې وي بل سره واده مثال خبره کوم. په موده پس راغلې په سترګو کې دې څه راوړي، مطلب شراب مطلب اوبه مثال خبره کوم. او زما د درد به درته وشي اندازه درمانه، چې زه شم ته او ته شې زه مثال خبره کوم. ښه نه کوې چې ما سره دې روانه د دغې دنیا د محبت په سر ودانه د دغې او زړه ښکته پورته مه کوه زما به شي ته ښه خبره مې د خدای سره روانه د دغې. د سپین ویښته به نه کړي راله ټیټې او سلې، زما د محبت جذبه لا ځوانه د دغې. کمره هم کتابونه بې ترتیبه دي، راځه تڼۍ مې هم پرېوتې لږ ریوانه د دغې. یوازې به ستومانه شي لاس ونیسه زما، یوازې د ژوند لاره بلا ګرانه د دغې. او څه شعرونه نور دي، دغه څو شعرونه نور دي چې دومره غریب هم چې ګنډلو له ایستنه نه وه او بلا مو د زما کمیس پورې لمنه نه وه. غریبي داسې چې ازغیم په ازغي وباسم او قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه. سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل، نن مې لیدل دی او مزدور د لاس سرمنه نه وه. د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله، د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه. درمانه تللی مې کدې ته هم واپس راغلم په دې خبره چې د مور راته بخښنه نه وه. دغه یو څو شعرونه نور دي چې صحرا ته لاړم که غر ته لاړم، اوس دا دې دلته هم چې چېرته لاړم او چا راله رانه کړې د زهرو ګولۍ، اخر مجبور شوم سمندر ته لاړم. دا ستا زړه لوپټنې وې نه شوه ځکه د بلې دنیا سر ته لاړم. دا ستا زړه لوپټنې وې نه شوه ځکه د بلې دنیا سر ته لاړم. ما به په دې حال کې ونه پېژني ځکه د خپلې کوڅې ورته لاړم. درمانه کله چې د بل شو هغه کلي ته لاړم، بیا ګودر ته لاړم. ملګرو دا و زموږ سره جاوید شاه دردمان صاحب چې تاسو ته خواږه خواږه شعرونه واورېده. تاسو به ترېم خوندونه اغوستي، موږ به ترېم خوندونه اغوستي. او د راتلونکي پروګرام پورې اجازت غواړم. د الله په امان ستاسو ورور روزمینی سبزی. والسلام.